د پاکستان پر وړاندې د افغان واکمنۍ تازه اقدامات پیل شوي. په کندهار کې د هر ډول پاکستانیو توکو د ټولولو کمپاین پیل شوی. بلخوا د کابل واکمنۍ د صنعت او سوداګرۍ وزیر هند ته ځي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغان واکمنۍ د صنعت او سوداګرۍ وزیر د چهارشنبې پر ورځ هند ته په سفر ځي. نوموړی به له هندي چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او د صادراتو او وارداتو زیاتوالي په اړه بحثونه ولري. نوموړي افغان بڼوالو ته ډاډ ورکړی چې هند ته د هغوی د محصولاتو صادرولو لپاره به لارې چارې ولټوي. نږدې 1.5 میاشت کېږي چې پاکستان له افغانستان سره ټولې لارې تړلې دي او په مقابل کې افغان واکمنۍ هم له دې هیواد سره سوداګریزې اړیکې پای ته رسولې دي. په کندهار کې سوداګریزو مارکیټونو ته خبرداری ورکړل شوی چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې ټول پاکستانی توکي ختم او له هټیو څخه لرې کړي. په کندهار کې له سروري مارکیټ څخه په خپرو شوو انځورونو کې لیدل کېږي چې افغان ځواکونه له هټیو څخه د پاکستانیو توکو د ټولولو په حال کې دي. هټیوال وایي د سوداګرۍ د اصولو له مخې دا منطقي اقدام نه دی. موږ ته 3 میاشتې وخت راکړل شوی، خو اوس یوه جمعه وروسته یې د ټولولو کمپاین پیل شوی دی. همدارنګه په کندهار کې سوداګر ادعا کوي چې له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو پای ته رسولو باوجود اوس هم له بېلابېلو لارو پاکستانی درمل کندهار ته قاچاقېږي. د سوداګریزو اړیکو ختمول یو شمېر معلوم الحاله کړیو ته د تور کاروبار ښه واره برابره کړې ده. د دوی په وینا له هټیو څخه جمع کېدونکي توکي بیرته په دې بهیر کې د ښکېلو کړیو لخوا بازار ته ایستل کېږي او د 50 افغانیو توکو قیمتونه 150 ته لوړ شوي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.